دا هغه ساحه ده چې هغه د خلیفه صاحب په چمبر کې د اړۍ او د ولیخېلو او د ستارخېل تر مابین یوه دښته ده. نو ماشومانو یوه مرمۍ پیدا کړې وله، بیا ورباندې پټاو سوې ده. نو بیا حکومت ادعا کړې وله چې دغه چاودنه سوې ده دا په عامه لار کې سوې ده، مجاهدینو عمین ایښی وو. نو دا ټوله بې ځایه او پورې پاګند دي. تاسو پخپله دا صحنه وینئ چې هېڅ عامه لار دلته شتون نه لري، نسته، دغسې دښته ده. نو په دې دښته کې دغه ماشومان دلته څه راټول شوي ولو، دغه مرمۍ دلته ورباندې پټاو سوې ده، غلوب یې ورباندې کولې، لسبرغې چې راکړې وله. نو په دې ځای باندې دا دیوال هم ورته ګډ کړی ده، دلته اوسېږي. دا یوه زړه څاله ده، د پالېزه وکه د چیچي وله، د هغو دپاره خلکو جوړه کړې وله. نو په هغو باندې کېږي. نو کوم چا چې دعوه کړې وله چې عامه لار ده، په دې ساحه کې بیخي شتون نه لري. هغه ستارخېل دي، نو دغه کته بیا اړۍ ده ورپسې، او دغه خواته دا خلیفه صاحب چمبر ده. نو د یوه عامه دښته بیخي بلکل لار نسته ورپکې، په دې ځای کې لار وجود نه لري. نو دا د هغه ځای ویډیو ده چې هغه ماشومانو باندې پټاو سوی ولو. دا هغه صحنه د هغه ځای د عامه دښته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام ورحمت الله وبرکاته. تو که موږ ته ځان معرفي کړې چې ته څه نومېږې او د کوم کلي اوسېدونکی یې؟ زما نوم انور محمد د خلیفه صاحب د کلي یم. خلیفه صاحب د چمبر اوسېدونکی یم. او دا دلته داسې واقع پېښه وله چې هلکانو مال پو دلته مرمۍ راخیستې وله، سپغې یې راښکلې وه. داسې نه ده معلومه چې د اوام ګولۍ به وي، د راکټ به وي، د اشتادودو به وي، د هر شي چې ده. هغه یې راوړل دلته حساب کې تېرول، اتې پټاو شول. چې پټاو شول زه پخپله باندې هلته په برمه باندې ولاړ ولم، چې ورته رالم 8 نفره ولو، 8 سره پراته وو دلته. اتو کې شپږ شهیدان ولو او 4 دانې 2 دانې زخمیان وو. 2 زخمیان یې اوس کابل ته وړي دي، او هغه 6 دانې شهیدان شولو. 4 د ولیخېلو د کلي د ګیلام په ولسوالۍ پسې مربوط لري، او 2 د خلیفه صاحب چمبر شهیدان دي چې هغه په مقر پسې مربوط لري، او 2 نفر زخمیان دي، هغه دغه د خلیفه صاحب چمبر. او دلته حکومت ادعا کړې وه چې طالبانو په عامه لار کې مین ایښی ول. نو دا د حکومت ادعا په ځای ده او که بې ځایه ده؟ دا خو چې موږ وینو دا خو عامه کرونده ده، د خلکو فصل ده. چټلي ده، خو نه لاسته دلته دغه د ستارخېل کلی ده، دغه د اکبرخېلو کلی ده، هغه د توتي بمبه ورته وایي، دا د خلیفه صاحب چمبر ورته وایي. دا یې مابین ده، دا کرونده ده. دلته خلک غنم کري، هغه برمه ولاړ ده، اوس یې کښت ورته کړی ده. نو دلته هېڅ شی هم نشته. چټي وایي دلته نه لار وله، هغه مرمۍ راخیستې وه، هلکانو سات یې په تېرول، اتې بس په مابین کې پټاو کړې وه. دا کلیوالو په طالبانو باندې ادعا د مین لري یا نه لري؟ یو دعوه ورباندې لري چې طالبانو موږ ته مین ایښی وو، یا د موږ ماشومان طالبان په مرمۍ باندې یا په مین باندې خوږ شو؟ نه، طالبانو هنګ لري، دا د هم نه ده معلومه چې له بازاره به راغلي وي، دلته لګېدلې نه ده، پټاو سوی، بیا هلکانو راخیستې ده. په جنګ کې یو وخت کې پاته سوې ده، د اوس وخت ده، د روسانو د وخت مرمۍ پاته ده، دغه ځای هم نه ده معلوم. نو دا چټي خبرې دي. حکومت دلته دغه ځای کې خو مین هېڅ نه ټانګ راځي، نه لار شته، نه حکومت دلته شته، نه شتون لري. نو دا به نو څنګه دغه ځای دلته بیا حکومت راځي، بیا طالبان مین ورته دي؟ دا چټي خبرې دي. صحیح ده، خدای تعالی دې قدرمن لره. او دغه دا خلک چې د هلکان چې دي، 2 دانې د پکار زمن د ولیخېلو شهیدان دي. یو د اختر محمد زوی ده، دا شهید شو، او یو دانه د عبدالله احمد زوی ده، دا شهید شو، د ولیخېلو د ګیلام اوسېدونکي دي. او د خلیفه صاحب د چمبر چې بیا دي، هغه 2 د اورنګ کاکا، یو زوی ده، یو لمسی شهید ده، او یو لمسی زخمي ده، او یو دانه د مارشال زوی ده، زمانشاه نومې پلار یې، هغه زخمي ده. د هغه 1 دانه پښه هم خښه کړله، او یوه پښه یې نورې جمټه کړې ده. نو داسې شی نشته. هغه چټي خبرې دي چې وایي دلته مین دلته دا شي. صحیح ده، خدای تعالی موږ د راډیو له دغسې خبر شو چې وایي دلته مین ایښی په لار کې. دا چټي خبرې دي، دا تبلیغات.